السلام علیکم ملګرو. پی اس ال کې پېښور زلمي او لاهور قلندر ترمنځ یو میچ شوی دی، ډېر خوندور میچ شوی دی. 200 نه برابر سکور پېښور زلمي کړی دی او د 200 نه برابر سکور لاهور قلندر کړی دی. دغه میچ مکمل سکور کارت سره شریکوم، خو ډېر خوندور میچ شوی دی، ډېر زبردست میچ شوی دی. کوم لکانو پکې خفر فام کړی دی. لاهور قلندر ته څومره مشکلات پیښ شو په دغه بیګانی میچ بیل باندې، او پېښور زلمي څو میچونه وکړل او څو یې وګټل او څو یې بیل. مکمل معلومات سره شریکوم، ویډیو خپل مو ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پېښور زلمي او لاهور قلندر دغه میچ سکور کارت طرف ته پېښور زلمي 200 سکور کړیو. څلور لوبغاړي اوټ شوي دي، مقرره شل اورونه لوبولي چې صاحب ایوب پکې بهترین انینګز کړی دی، اته سکور کړی دی. د دې علاوه کیپټن بابر اعظم پکې 48 سکور کړی دی، رومان پاول پکې 46 سکور کړی دی چې صاحب ایوب او بابر اعظم پکې بهترین اوپننګ پارټنرشپ هم کړو. لاهور بولینګ ته کرا شو، شاهنشاه افریدي په څلورو کې 3 سکور کړی دي، 3 وکټې اغستې دي، پکې صرف ښه بولینګ کړی نو ټول بالران ټکېدلي دي او ډېر زیات سکور کړی دي چې پکې ښه بولینګ نه کړی. لاهور بیټینګ طرف ته کرا شو، 200 سکور کم هدف چې پېښور زلمي ورکړی لاهور ته. د لاهور د سیټ نه پکې ونډر ډاوسن په 52 بالونو باندې 104 سکور ناټ اوټ وکړل. خپل ذمہواری خپل د خپل ټیم لپاره پوره مهنت او پوره کوشش وکړو. دغه میچ د لاهور د لاس لاړو، لاهور ټول ټیم په 3 سکور باندې اوټ شو، مقرر شل اور نه دی ولول. د پېښور زلمي بولینګ طرف ته کرا شو، لګوټ په 4 کې شپږ څلوي خور کړی دي، یو وکټ اغستې دی. نوین الحق به ډېر په پوري بولینګ کړی، ډېر ښه بولینګ کړی دی. 4 کې 50 سکور خور کړی دي، خو دوه مهمه وکټ د خپل ټیم لپاره دي. یو حساب د فرحان کپ چې اوپنر بیټسمن دی په 3 میچونو کې 15 والی وي، هغه اوټ کړی دی. او دغه نه علاوه احسان بټي کوم چې ډېر بهترین هیټر دی، هغه اوټ کړی دی. نو دوه مهمه وکټ د الحق د خپل ټیم لپاره اغستې دي. والټر په 4 کې 3 خور کړی دي، یو وکټ اغستې ده. او عارف یعقوب کوم چې لیګ بریک بولر دی په 3 کې یو سکور ورکړی دي، کوم وکټ اند اغستې. سلمان ارشاد په 4 کې 9 هدف شروع کړی دي او یو وکټ اغستې ده. نو د پېښور زلمي مینوال ته ډېر مبارک شه په دغه میچ ګټلو باندې. 15 سکور سره پېښور زلمي دغه میچ وګټو. دغه پوینټ ټیبل ته کوم راشو وګورو، پېښور زلمي په 4 میچونه کړی دي، 2 میچونه ګټلي دي او 2 بیللي دي، 4 پوینټونه دي. لاهور قلندر ته ډېر زیات مشکلات پیښ شو، 15 میچونه کړی دي، 15 وړې بیللي دي او 0 پوینټ دی د لاهور قلندر. نو بیګا د پېښور زلمي او لاهور قلندر ډېر خوندور میچ شو. دغه میچ سکور کارت مې تاسو سره شریک کړل، دغه پوینټ ټیبل مې تاسو سره شریک کړو چې پېښور زلمي اوس هم کولی شي چې مخکې لاره پیدا کړي. لاهور قلندر 15 میچونه کړي او 15 وړې بیللي، ډېر زیات مشکلات ورته پیښ شوي دي. نو که تاسو هم د صاحب ایوب د بابر اعظم او د نوین الحق په دغه خفر فارم باندې خوشاله شوي وئ چې نوین الحق د خپل ټیم لپاره 2 مهمې وکټې اخیستې دي، صاحب ایوب پکې خفر فارم کړی دی، 88 سکور کړی دي، بابر اعظم پکې 78 سکور کړی دي. نو دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې پېښور زلمي او بهترین پېښور زلمي ټیم کې دغه لکه بهترین پرفارم شو کړی دی. د ویډیو کتلو ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره. د ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.